بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم آمنت بالله صدق الله العظيم. حجاج کرام حاجان صاحبان چې د حج سره راځي نو د حاجاج کرام د حاجانو استقبال ته ورتلل او د حاجی سره مصافحه کول، حاجی په لاس یا په تندي باندې مچول. د دې زموږ د علماء اهل سنت والجماعت دیوبند علماو په مذهب په مسلک باندې د دې ټولو ثبوت سته. حاجی ته استقبال ته ورتلل د دې هم ثبوت سته. حاجی سره مصافحه کول، د حاجی لاس مچول یا د حاجی تندی مچول، د دې ټولو ثبوت ستا او دا مستحسن عمل دی، لازمی او ضروری واجب او هغه عمل نه دی، البته ثبوت د دې ټولو ستا دا بهترین عمل دی. خصوصا د حاجی سره دعا غوښتل، د حاجی دعا قبلیږي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الحاج والعمار وفد الله، حاجان او عمره والا دا د الله وفد دی، د الله استازي دي. ان دعوه اجابهم، کچیر د الله سره د چا په باره کې دعا وغواړي الله یې قبلوي. وان استغفروه غفر لهم، او که د چا د مغفرت لپاره دعا وکړي الله رب العالمین د هغه مغفرت کوي. بل حدیث کې راځي عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل اذا لقیت الحاج فسلم علیه وصافحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله د حاجی سره د ملاقات وسو نو سلام ورته وکړه او بیا مصافحه ورسره وکړه. مصافحه معنا د لاس په لاس کې ورکړئ، د لاس روغبړ ورسره وکړه. ومره، او حاجی ته د امر وکړه ان یستغفر لك، چې تا د پاره دعا د مغفرت حاجی صاحب دعا راته وکړه. ضروري نه ده چې حاجی به لاسونه پورته کوي او بیا به خلک امین باندې وایي. حاجی چې دا یو لفظ یو جمله درته وویله، تا ورته ویل حاجي صاحب دعا راته وکړه، هغه درته وایي چې الله د دنیا او آخرت ښایسته کړه، الله رب العالمین دې د میدان محشر د رسوایي څخه وساته، په میدان محشر الله دې مغفرت وکړه، الله دې جنت نصیب کړه. د حاجي دا دعاوي الله رب العالمین قبلوي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا لقیت الحاج، د حاجی سره ملاقات وسو فسلم علیه، سلام ورته ووایه، وصافحه، بیا مصافحه ورسره وکړه، ومره، امر ورته وکړه او درخواست ورسره وکړه. حاجي ته وایه حاجي صاحب دعا خو راته وکړه ان یستغفر لك، چې تا ته د دعای مغفرت وکړي. قبل ان يدخل بیته، بهترین هغه دا دی چې حاجي کور ته لا نه ننوتلی، دا د دعا د قبولیت هغه دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي فانه مغفور له، دکه د او حاجی چې د چا دپاره دعا کوي الله رب العالمین د هغه مغفرت کوي. د دې حدیث هم علما لیکي چې حاجی کور ته لا نه تللی، نو چې کور ته لا نه تللی د هغه وخت کېږي چې سړی حاجی استقبال ته راسي. حاجی د کور لا نه رسېدلی، په لار کې ایرپورټ کې ته ورله رالی، په لار کې ورته رالی، ملاقات دې ورسره وکړي، سلام دې ورسره وکړي، بیا دې دعا وغوښتله، د حاجي دا دعا الله پاک قبلوي. او ځکه قبلوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي، نبی علیه السلام فرمایي اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے الله حجاج کرام ته حاجانو ته مغفرت وکړي، او حاجی چې د چا دپاره دعای مغفرت کوي الله د هغه مغفرت وفرمایي. نو په دې وجه د حجاج کرامو استقبال ته ورتلل او د حجاج سره مصافحه او روغبړ کول، بیا د هغو سره دعا مغفرت غوښتل، دعا کول چې حاجي صاحب دعا راته وکړي، دا ټوله زموږ د علماو، زموږ د اهل سنت والجماعت په نیز ثابت دي. لیکن دا لحاظ ضروري دی چې دا استقبال د حاجي او مستحب او هغه عمل دی، مشروع عمل دی، دا څه فرض او واجب نه دی. ځینې خلک یې فرض او واجب غوندې التزام کوي، ځینې خلک خو بیا دلته خپله سیالي ښکاره کوي، پلانی سړی زما د حج چې راتلم استقبال راغلی نو زه به هم دله ورسم. دا نیت به نه وي، بلکې نیت به صرف دا وي چې چونکې حاجي د یو پاکیزه بهترین مقدس مقام د الله د کور را روان دی، د الله د کور خپل اثرات راوړي دي، زه حاجي ته ځم، د الله رسول وایي دعا ځم وغواړه، بس په دې نیت باندې ورځم حاجي ته. ضروري نه ده چې یو سړی د لیرې ځای سفر وکړي ایرپورټ له ورله راسي، خصوصا په ایرپورټ کې چې خلک راځي بیا ډېر هلته بیا خرافات کوي، ډېر تکلیف کوي،
پولیس و سیکورټي والا هم جنتنګي، ایرپورټ عمل هم جنتنګي، بیا هغه قوانین او د ټریفیکو د هغه د ایرپورټو د هغه یو قوانین هم نه کوي، مسلمانانو ته تکلیف. حالانکه مسلمان ته تکلیف رسول دا بیا حرام دي. د یو مندوب عمل دپاره مسلمانانو ته تکلیف رسول مناسب نه دي. ضروري نه ده چې ایرپورټ له دننه ورځي، ایرپورټ سره راووتي په لارې باندې دي، کلي ته نږدې دي، علاقې ته نږدې دي، ورله راسه چې در اوسه کور ته نه یې تللي، روغبړ ورسره وکړه، ویې دروه، السلام دعا ورسره وکړه، که ضرورت یو اوبه شربت ورته راوړه، حاجي صاحب شربت وچښه، نو حاجي صاحب څه دعا وغواړي. البته د شی فرض او واجب بلل هم ضروري نه دي، او ځینې خلک وایي چې د دې ثبوت نشته، لیکن د حاجي د استقبال ته راتلل، د حاجي استقبال کول د کور څخه د تللو څخه مخکې. په ځینې روایاتو کې خو لا دا هم راځي چې تر 2.5 میاشتو پورې لا د حاجي دعا قبلیږي. کور ته ولاړې، د کور راووتې، هم د حاجي دعا قبلیږي. حاجي صاحب درخواست دعا وکړه. په ذوالحجه، محرم، سفر، حتی چې د ربیع الاول تر 10 پورې لا یو حدیث کې راځي، یو روایت راځي چې د حاجي دعا الله پاک قبلوي. په دې وجه حجاج کرام مو سره دعا استقبال کول بشرطي کې چې مسلمانانو ته تکلیف نه، او دغه استقبال د حجاج کرامو په دې کې خرافات نه، په دې کې تداعي او التزام نه، په دې کې تکلیف بما لا یطاق، داسې تکلیف چې ضرورت یې نه. د یو سړي وس نسته چې حاجي ته ایرپورټ ته ولاړ شي، کلي ته دې ورته راووځي، لارې ته روډ ته دې راووځي، هلته دې ورسره ملاقات وکړي، یو شلومبې او شربت ورته راوړي، حاجي صاحب دا وچښه، هغه وچښلې، دعا درته وکړي، بس په دې م استقبال اوس. الله رب العالمین دې زموږ د حجاج کرام حجونه په خپل ورګه کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.